نظم عنوان دی کاغذونه مې پکار دي کاغذونه مې پکار دي ژوند یو حشر دی هجوم دی محبت پکې شته کوم دی په دې دومره بېروبار کې انسانیت بېللی نوم دی څوک بېدره څوک بېکوره د غربت په خوب بیده دي د یو وخت رزق لپاره په فوټپاټ د ښار پراته دي د خپل ځان دننه هر چا خپل خواهش دی دفن کړی په ریښې ریښې څادرې مړ ارمان ته کفن کړی زلمیتوب ورباندې کېږي مینتوب ورباندې کېږي ناممکن څیز را پیدا کړي سړیتوب ورباندې کېږي دې د ارمان د ماتو زړونو د زخمونو پرهرونو له آدمه تر دې دمه د دنیا د ارمانونو ذموار دي کاغذونه مې پکار دي کاغذونه مې پکار دي شرافت پرې خلک اخلي انسانیت پرې خلک اخلي ګناهګار به بېګناه شي عدالت پرې خلک اخلي د روپۍ سر به هم نه وي خلک شملې به ور په سر کي خان صاحب پیر صاحب او حاجي صاحب دا نومونه به هم ورکي ویلو نوم پورې ګیره تګ راتګ به په امسا کړي دا اتو کالو ماشومه به خپل ځان ته په نکاح کړي کاغذونه مې پکار دي انسانیت پرې خلک اخلي شرافت پرې خلک اخلي ګناهګار به بېګناه شي عدالت پرې خلک اخلي د روپۍ سر به هم نه وي خلک شملې به ور په سر کي خان صاحب پیر صاحب او حاجي صاحب دا نومونه به هم ورکي ویلو نوم پورې ګیره تګ راتګ به په امسا کړي دا اتو کالو ماشومه به خپل ځان ته په نکاح کړي څوک ویده په لوړ محل کې په چا چت د کوټې ساسي د یو څو غټانو منځ کې د آدم لور ورته ناسي تنگ له ژوند چې هر انسان دی لالهان د پریشان دی په همدغه کاغذونو د علمي جنګ هم روان دی څوک وږه څوک نهار دي کاغذونه مې پکار دي کاغذونه مې پکار دي دا د ژوند لوی ضرورت دی دا د ژوند هر یو راحت دی چې همدا در سره نه وي بیا د ژوند په ضلالت دی رور د رور نه پرې خفه دی زوی د مور نه پرې خفه دی څوک وطن پرېږدي روان چې څوک د کور نه پرې خفه دی کاغذونه مې پکار دي دا د ژوند لوی ضرورت دی دا د ژوند هر یو راحت دی چې همدا در سره نه وي بیا د ژوند په ضلالت دی رور د رور نه پرې خفه دی زوی د مور نه پرې خفه دی څوک وطن پرېږدي روان چې څوک د کور نه پرې خفه دی غربت دومره سریام شو چا ګردي او بل ته ورکړې په خپل کور کې تیاره کړه چا ډیوې او بل ته ورکړې څوک سحر مکتب ته لاړ شي څوک سحر بوجۍ راواخلي په کوڅو کې کبار ګوري ژوند د درد سلګۍ راواخلي دا چې ما او تا ژړېږو دا چې ما او تا ختمېږو دا چې ما او تا ځورېږو د دې شا چې د چا لاس دی دا چې ما او تا ختمېږو دا مو خوښ د کام بادار دي کاغذونه مې پکار دي کاغذونه مې پکار دي درانه خلک پرې سپکېږي او سپک خلک پرې درنېږي ټول جهان د دین غلام دی خپل پردي پرې راخپلېږي توازن د دنیا نشته تله یو خواته درانه د امیران په مزو سر دي د غریب چغه بیړه ده التجا مې دراوړې ای زما پروردګاره د عثمان غني دنیاره د یو څو ورځو دپاره چې دنیا پرې رنګ او زنګ کړم کشکول ما د هر ملنګ کړم څوک په لوګرېدی نه شم دې احساس په ژوند کې تنګ کړم که د کلي که د ښار دي کاغذونه مې پکار دي ډېره زیاته مننه کوم